سلام او نیکې هیلې. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان د شخصیتونو د بیوګرافۍ په دوام نن راځو د سردار پاینده محمد خان د ژوند په اړه خبرې کوو. دا لیکنه عظیم سیستاني صاحب لیکلې، ما پښتو ته راژباړلې او پښتو بڼه یې زه تاسو سره شریکوم. هیله لرم تر پایه راسره ملتیا وکړئ. لومړی راځو د سردار پاینده محمد خان د سیاسي ژوند په اړه خبرې کوو. سردار پاینده محمد خان د جمال خان بارکزي زوی چې پلار یې د احمدشاه بابا معاصر د هلمند د بارکزیو قوم مشر و. داسې ویل کېږي چې د سردار پاینده محمد خان عمر له 7 کلونو څخه زیات نه و چې د پلار له سیوري څخه بې برخې شو او د خپل مشر ورور سردار رحیم داد خان تر سیوري لاندې رالوی شو. کله چې عمر 14 کلونو ته ورسېدلو، د احمدشاه بابا زوی تیمورشاه د خپل مشر ورور سردار رحیم داد خان پر ځای د بارکزیو قوم د مشر په توګه وټاکه او په دربار کې یې منصب ورکړ. سردار پاینده محمد خان د تیمورشاه دراني په حکومت کې د ډیرو مهمو پوځي خدمتونو له امله د ډیر عزت او وقار څښتن شو. د موهن لال کشمیري، همغه موهن لال چې د برټانوي هندوستان جاسوس افغانستان ته راغلی و، یعنی اصیل الاصله هندي خو د انګلیسي حکومت لپاره یې کار کوو. لیکي وایي تیمورشاه له سردار پاینده محمد خان سره د خپل ځان په څیر مینه درلوده او داسې ورځ به نه وه چې هغه ته به یې ډالۍ نه ورکوله. مګر هم تیمورشاه ډېر ژر په 1993 کال کې د مې په 20 نیټه ومړ او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روح یې دې ښاد وي. حقیقت دا دی چې د تیمورشاه پاچاهي د لومړي ځل لپاره په پلازمینه کابل کې د بارکزیو قوم قدرت ټینګ کړ او هغه نیالګی چې وروسته یې میوه ورکړه د سردار پاینده محمد خان په لاس کښېنول شو. نوموړي تصور هم نه کاوه چې داسې ورځ به راشي چې د ده کشر زوی یعنی دوست محمد خان به د کابل پر تخت ناست وي، د برټانیې او روسیې سفیران به یې دربار ته ځي او راځي. دا چاره هم باید د دغه زړور افغان پوځي پوه د فکر او هوډ زېږنده وګڼل شي چې د خپل خدمت او ایماندارۍ له امله یې د تیمورشاه د خوښې وړ وګرځېد، د واک او عزت خاوند شو او په خپلو ښو اخلاقو او چلند سره ټولو افغانانو ته منلی و. په حقیقت کې د بارکزیو قوم ظهور د نوموړي تر شخصیت پورې تړاو لري او یو داسې نیالګی یې کښېنولو چې اولادونو یې ترې میوه واخیسته. سردار پاینده محمد خان د تیمورشاه د حکومت په ټینګولو او ثبات کې له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړه. نوموړي د عبدالخالق ابدالي بغاوت او د تیمورشاه پر وړاندې د هغه مبارزه ناکامه کړه او په پېښور کې د تیمورشاه خلاف دسیسې چې د ارسلا خان په نوم سیمه ییز ځمکوال او د هغه د زوی شهزاده عباس لخوا تنظیم شوې وې شنډې کړې. هغه په کابل، پېښور، کشمیر، بلخ او نورو ولایتونو کې د خپل حکومت پر ضد باغیان وځپل او اړ یې کړل چې د مرکزي حکومت اطاعت وکړي. بالاخره سردار پاینده خان د هغه چا لخوا ووژل شو چې د تاج او تخت د دعوه لرونکو وروڼو ترمنځ یې واک ته رسولی و. دا کس بل څوک نه، زمانشاه و. اوس راځو د زمانشاه په پاچا کېدو کې د سردار پاینده محمد خان په رول باندې خبرې کوو. د زمانشاه په پاچا کېدو کې د سردار پاینده محمد خان رول. کله چې په 1993 زیږدیز کال کې د افغانستان پاچا تیمورشاه ومړ، د احمدشاه بابا لویه پاچاهي یې د خپلو 24 زامنو په ګډون د یو لوی کورنۍ او ډیرو نورو وارثانو ترمنځ بې ولیعهده پرېښوده. شهزاده همایون په کندهار کې، شهزاده محمود په هرات کې او شهزاده زمان چې د پاچا 5م زوی و او د پلار په ژوند یې د کابل واکمن و، له نورو سره یو ځای له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. کله به چې پاچا له کابله بهر په سفر تلو، شهزاده زمان به یې په کابل کې ځایناستی پرېښود. د ښو اخلاقو او آدابو له امله تر ډېره درباریانو ته منلی و. د زمانشاه مور چې د تیمورشاه منلې میرمن وه او پاینده محمد خان چې د تیمورشاه د دربار د وزیر حیثیت یې درلود او د خپل زوی لاس یې د پاینده محمد خان په لاس کې ورکړ او له پاینده محمد خان څخه یې هیله وکړه چې زوی یې زمانشاه د پاچاهۍ په ګدۍ کښېنوي. نو هماغه و چې د خپل پلار د ځایناستي په توګه د کابل پر تخت کښېناست. پاینده محمد خان چې پخپله یو پښتون او په پښتني رسم او رواج باندې ښه پوهېده، د یو پښتنې میرمنې او ملکې غوښتنه یې له پامه نه شوای غورځولی. نو ځکه یې د کابل د درانیو او قزلباشه مشرانو څخه غوښتنه او هیله وکړه چې له زمانشاه سره بیعت وکړي. پاینده محمد خان د زمانشاه له مور سره د کډې ژمنې له مخې د تیمورشاه له باوري وزیرانو لکه قاضي فیض الله خان، دولت شاهي هروي او ملا عبدالغفار خان سره وکتل او په ګډه یې موافقه وکړه. مخکې له دې چې د تیمورشاه د مړینې خبر خپور شي، ټول مشران د تیمورشاه له حکم سره سم شاهي دربار ته حاضر کړل شول.
کله چې ټول قومي مشران راټول شول، د دربار د ماڼۍ دروازې وتړل شوې او وروسته بیا د تیمورشاه د مړینې خبر خپور شو. لومړی سردار پاینده محمد خان وینا پیل کړه او ویې ویل: مخکې له دې چې د شاه مړی خاورو ته وسپارو، د پاچا له زامنو څخه باید یو څوک د پاچا په توګه وټاکل شي، او تاسې نشئ کولی چې په یو لاس کې دوې تورې وکاروئ. دوه زمریان په یوه غار کې ژوند نشي کولی، دوه پاچاهان په یوه سیمه کې پاچاهي نشي کولی، او یو تاج په دوو سرونو نه ایښودل کېږي. نو موږ چې له شخصي موخې پرته د هېواد پرمختګ او د شاهي کورنۍ په ګټه یو، باید یو کس د شاه ځایناستی وټاکو. تاسو چې د شاهي نسل شاهزادګان یاستئ، له موږ سره په یوه خوله شئ. هغه څوک د شاهي مقام، څوکۍ او تخت وړ دی چې د پورتنیو ټولو صفتونو او شرایطو لرونکی وي، په علم، تدبیر، فعالیت او شاهي چارو کې له نورو وروڼو څخه غوره وي. نو موږ میرزا زمان د افغانستان د پاچا په توګه ټاکو او تاسو ته سپارښتنه کوو چې له هغه سره بیعت وکړئ. له پاینده محمد خان څخه وروسته د حکومت مشرانو هر یو په خپل وار سره د میرزا زمان د ټاکلو په اړه د پاینده محمد خان خبرې تایید او د پخلي په پار یې نور دلایل هم وړاندې کړل چې د حاضرو کسانو لخوا ومنل شول او شهزاده زمان د افغانستان د پاچا په توګه وټاکل شو. بیا فاتحه ولوستل شوه او د تیمورشاه مړی خاورو ته وسپارل شو. په دې توګه سره سردار پاینده محمد خان هغه ټول امکانات چې د زمانشاه په پاچا کېدو کې مرسته کولی شولی وکارول او زمانشاه د افغانستان د پاچاهۍ پر ګدۍ کښېناوه. خو پاینده محمد خان تر اوسه هم د شهزاده عباس لخوا چې د پلار په ژوند یې هم د پاچاهۍ هوا په سر کې ګرځېده بغاوت یې کړی و او بیرته یې آرام کړی و، پوره ډاډه نه و. په دې اړه پاینده محمد خان په حقه و او اندېښنه یې هم بې ځایه نه وه. د فاتحې مراسم لا پای ته نه وو رسېدلي چې شهزاده عباس خپل ټول وروڼه د کابل په 40 ستون ماڼۍ کې راټول او له هغو څخه یې بیعت واخیست او ځان یې د افغانستان پاچا اعلان کړ. کله چې زمانشاه، پاینده محمد خان او نور پلویان یې له دې پیښې څخه خبر شول، نو میر الصلاح خان جوانشیر او جعفر خان جوانشیر یې له یو شمېر لښکرو سره د 40 ستون ماڼۍ ته د شهزاده عباس او نورو وروڼو محاصرې لپاره واستول. هغو ټول محاصره او د شاه زمان حضور ته یې راوستل. هغه خپلو ټولو وروڼو ته پرته له شجاع الملک څخه چې د هغه سکنی ورور او 3 ورځې یې زنداني کړ په غوسه شو او د ترسره کړي عمل په خاطر یې ورته ګوتڅنډنه وکړه. وروڼو یې وروسته له شاه زمان سره بیعت وکړ، ټول یې وبخښل او د کابل په بالاحصار کې ورته د ژوند کولو لپاره ځای ورکړ. شاه زمان په دې طریقه د افغانستان پاچا شو، د احمدشاه بابا او د تیمورشاه امپراتورۍ ته یې دوام ورکړ. زمانشاه ته د پاینده محمد خان او د هغه د میرمنې پوځي خدمتونه. کله چې په کندهار کې شهزاده همایون او په هرات کې شهزاده محمود په کابل کې د زمانشاه د تخت ناستې په اړه خبر شول، نو هر یو د بغاوت بیرغ پورته کړ. همایون په کندهار کې خپله پاچاهي اعلان کړه او په خپل نوم یې سکه جوړه کړه. د جګړې ټول وسایل او ابزار یې د تیمورشاه سره د مخامخ جګړې لپاره چمتو کړل. شاه زمان هم د سردار پاینده محمد خان تر قماندې لاندې لښکر کندهار ته د تګ لپاره برابر کړ. دواړه مخالفې لښکرې له کندهار څخه څو میله لرې د باغ ببرو په نوم سیمه کې سره مخامخ شول. د همایون د لښکرو قمندان مهر علي خان د مدد خان اسحاقزي قشر زوی و. د جګړې له پیل څخه مخکې پاینده محمد خان له مهر علي خان سره اړیکه ونیوله. له هغه سره یې په منطق او ښه استدلال بحث وکړ چې هغه د پاینده محمد خان له استدلال څخه دومره اغېزمن شو، له وسلې کارولو پرته د همایون لښکر د زمانشاه له لښکر سره ملګری شو. ماتې خوړلي همایون بلوچستان ته وتښت. هلته له ناصرخان بلوچ سره یو ځای شو او پر کندهار یې د بلې حملې لپاره انتظار وکړ. سردار پاینده خان له خپل لښکر سره کندهار ته ننوت او قومي مشران یې اړ کړل چې له شاه زمان سره بیعت وکړي. د پاینده محمد خان د فوق العاده او صادقانه هڅو له شاه زمان سره د هغه مقام او مرتبه لا زیاته کړه او شاه زمان یې دې ته اړ کړ چې د ده معاش په کال کې 80,000 روپیو ته لوړ کړي او د بارکزیو د قوم د غلزیو د فوج د رهبرۍ ترڅنګ د قزلباشو ځواکونو مشري هم ورته وسپارله. زمانشاه د کندهار د چارو له کابو کولو وروسته خپل زوی قیصر چې 7 کلن ماشوم و د عبدالله خان نورزي په مرستیالۍ د کندهار حکومت ته ونوموه او خپله د هرات په لور روان شو. شهزاده محمود هم تسلیم شو. هلته د چارو له تنظیمولو وروسته کابل ته راستون شو او له هغه ځایه پېښور ته د هندوستان د فتح کولو په فکر روان شو. همایون چې د فرصت په لټه کې و، له بلوچستان څخه یې برید وکړ، د کندهار ښار یې ونیوه او کمکی قیصر یې زنداني کړ. په کندهار کې یو ځل بیا خپل شاهي بیرغ پورته او سکې یې په خپل نامه باندې ووهلې.
کله چې د سردار پاینده محمد خان میرمن لویه ادې خبره شوه چې همایون د زمانشاه 7 کلن زوی ټپي او زنداني کړی دی، د کندهار ښار اوسېدونکي لا هم له کندهاره بهر د وروڼو له جګړې څخه خبر نه وو. په مخې پلو سم او توره یې واخیسته، د خپلو څو تنو خپلوانو او نوکرانو سره یې پاسونو پښه واړوله، د ښار په زندان یې برید وکړ او 7 کلن قیصر یې له زندانه راویست او بیرته یې پر تخت کښېناوه. دغه زړورې افغان ښځې په عملي توګه د زمانشاه له پاچاهۍ سره خپله ژمنتیا ثابته کړه او د زمانشاه د زوی قیصر په راوستلو سره یې د ښار د ټینګاو او امنیت ناره د کندهار د خلکو غوږونو ته ورسوله. د همایون لخوا د کندهار د نیولو خبر عبدالله او یحیی خان سلجوقي په پېښور کې زمانشاه ته راوړ. زمانشاه اړ شو چې له پېښوره کابل او له هغه ځایه کندهار ته ولاړ شي او خپل حساب له همایون سره تصفیه کړي. یو ځل بیا دواړه پوځونه د کندهار په چهلګروهي کې د 1994 کال په پسرلي کې له یو بل سره مخامخ شول. د زمانشاه د پوځ لښکر بیا هم سردار پاینده محمد خان و، خو دا ځل همایون احمد خان نورزی، هغه سړی چې تر پرون پورې د همایون پر ضد و، غوره کړ. دا ځل بیا هم پاینده محمد خان له تورې پورته کولو میدان ونیو او احمد خان یې اړ کړ چې شاه زمان ته تسلیم شي. همایون یو ځل بیا ماتې وخوړه او تېښته یې خپله کړه. دا ځل همایون له شهزاده محمود سره د یو ځای کېدو لپاره هرات ته د تګ لاره ونیوه. کله چې شاه زمان کندهار ته ورسېد نو په هرات کې یې شهزاده همایون ته لیک ولېږ چې همایون لاس تړلی کندهار ته ولېږي. خو همایون له فراه څخه راستون شو او د ریګستان له لارې بلوچستان ته وګرځېد او له هغه ځایه سیند ته ورسېد. خو هلته د هغې ډلې لخوا چې د ده د نیولو لپاره ګمارل شوې وه د سیند په ختیځه څنډه کې ونیول شو او د شاه زمان په امر یې سترګې ړندې او د لیدلو څخه محروم شو او پاتې ژوند یې په زندان کې تیر کړ. دا و د سردار پاینده محمد خان او د هغه د میرمنې پوځي خدمتونه شاه زمان ته. د شاه زمان فیوډالي ضد سیاست. وروسته له هغې چې شاه زمان خپل باغي وروڼه په کندهار او هرات کې د قومي مشرانو په تورو له صحنې څخه وشړل او کابل ته راستون شو، نو د قومي مشرانو د ګوښه کولو فکر کې شو. له سپین ږیرو او قومي مشرانو سره یې بې احترامي وکړه او په ورو ورو د مطلقه پاچاهۍ په فکر کې شو. په افغانستان کې د غزنویانو له دورې څخه راوروسته قومي مشرانو چې هممهاله باداران او لوی ځمکوال هم وو، د سیمې په پراختیا او د واکمنانو په غوره کولو کې مهم رول لوبولی دی. احمدشاه دراني د همدغه قومي مشرانو او مخورو په همکارۍ وتوانید چې یوه لویه امپراتوري جوړه کړي چې له ډهلي تر نیشاپور او له آمو سینده تر عربي بحیرې پورې غځېدلې وه. قومي مشرانو له خپلو قومي ځواکونو سره تل د درانیو پاچاهیو په لښکرکښیو کې برخې اخیستې وې او هر یو د خپل قومي لښکر په توګه پر دښمن د بریدونو او د هېواد په دفاع کې زړور رول لوبولی او هېڅکله یې هم د خپلو خلکو لپاره د ماتې پیغور نه دی قبول کړی. احمدشاه دراني او د هغه ځایناستي تیمورشاه تل د قومي مشرانو درناوی کاوه او د لښکرو ویستلو پر مهال یې له هغوی سره سلا مشورې کولې. احمدشاه او تیمورشاه د قومي مشرانو په مشوره پریکړه کولې چې له همدې امله په خپل حکومت او سلطنت کې تل بریالي وو. زمانشاه د خپل پلار او نیکه د تګلارې پر خلاف د قومي مشرانو او مخورو د پرېښودلو تګلاره غوره کړه. د هغو قومي مشرانو په منځ کې چې د زمانشاه لخوا بې عزته او له دولتي دندو څخه بې برخې شوي وو، سردار پاینده محمد خان بارکزی، محمد عظیم خان الکوزی، محمد رحیم خان علیزی، سلام خان پوپلزی، حکمت الله خان سرکانی، سلطان خان نورزی، میر ارسلا خان جوانشیر، جعفر خان جوانشیر، زمان خان رکابباشي، خضر خان علیزی موجود وو. د کارپوهانو په وینا د زمانشاه پانګوالي ضد سیاست چې د ده له غرور څخه یې سرچینه اخیسته، په پای کې د هغه د حکومت سقوط او ړندېدو لامل شو. د هغه د ژوند بله برخه چې د شاه زمان سره مخالفت دی په راتلونکي ویډیو کې درته ثبت کړم. ډېره مننه چې تر دې دمه پورې مې له موږ سره ملتیا وکړله او هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو تاریخي معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو د نیکو نظرونو په هیله یم. هیله لرم چې خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ ترڅو زه د تاریخ په برخه کې بهتر او لا ډېر ښه معلومات تاسو ته وړاندې کړی شم. ډېره مننه. د خدای په امان.